سخو کله د حضرت دین پوهیږم نو خوشالۍ پکې دلای پرتی دی سمره خوږی هر نعمت دین پوهیږم یا بادشاہان او فقیران ورته را درومي د جنت نه هم اوچت دین پوهیږم نو خوشاله او خون مزید تری ټول زار شا عجیب خوند او لذت دین پوهیږم یا ما ویل بچی راتل دلته مشکل دی خودت لوډیر سخت ساعت دین پوهیږم نو وایم خدای چی دتلو خبری نوے دی قانون نمی نفرت دین پوہیگا یا روح و تن دا جانان کلی کی خوشحال وی یا عجیب شان محبت دین پوہیگم نو اے حاجی شمس الرحمن سوز اللاڑی بخت وردی س قسمت دین پوہیگم یا اے حاجی شمس الرحمن سوز اللاڑی بخت وردی س قسمت دین پوہیگم بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانو کتن کو تاسوینے منگا پا شیخ ملتون کے موجودی نن دے دو فریقو چکم دینو روغ شوا هغه روغه چې کم دینو هغه د امن جرګې د مشرانو په کوششونو انتک کوششونه دی وکړل او بلاخر نن هغه جرګه چې کم دینو هغه اومنله او دواړه یو بل ته ورته غاړه وتل ما سره د امن صوبایي امن جرګې مشران بادر رحمان صاحب سینئر نائب صدر ضلع مردان جنرل سیکرټري صوبایي جنرل سیکرټري ارشد منان صاحب رحیم زاده صاحب چې کم دینو ما سره موجود دي چې دا صدر دی د ضلع مردان خو زه به تاسو اول د بادر رحمان صاحب کوم السلام علیکم جی وعلیکم السلام شکر جی دا روغه چې کم دینو حقیقت ته دا یو ډېر لوی عمل چې تاسو کوي او لکه 20 پیسو یې کوي چې امن جرګه هر ځای ته ځان رسیدا نن روغه حواله سره سوای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شکریا مننه د ټول نړمبنه د ناس ته موجودګان چې څومره مرګري مشران دي د دوی کومه د دې سره چې کم دي تاسو د میډیا د هر مرګري کوم د دینه بعد چې کم دی ما چې موجوده خوا کې ولاړ دي خواږه درانه مشران ارشد منان صاحب رحیم زاده باچا صاحب او الحمدلله زمو خپل خوږ درون مشر سید کمال شاه باچا صاحب چې هغه د قدمي خې دا پوړی خې دا او دا تحریک چې کوم هغه خې د سره زموږ د مشران چې کوم ولاړ دي دوی سره قدم اغسته دي دوی یو سوچ کړی دی او الحمدلله زه په موجوده موقع باندې داسې سوچ په دې وسنی مشرانو کې په موجوده وخت کې دا کم چې زمونږ په دې علاقې کم مشران دي زیاتره مؤمن مسلمانان چې څومره دي د دوی په سوچ باندې دا خبره ظاهروم چې په دې کې زه به دا لومبنی وکړم چې څنګه د پښتون په قوم کې د پښتون په سوچ کې د زیاتره د شر فساد دا خبره چې څومره روان دي دغه شان د پښتون سره چې کم دي الحمدلله یو جرګه تړلې ده هغه جرګه باندې د پښتون غټي خبره چې کم دی هغه راغلي دي په یو ځای کې ناست دي هغه واري شوي دي هغه جرګه کم چې د پښتون په خوله کې ده د پښتون په आवाज کې د پښتون په شمله کې د پښتون په پټکی کې ده نو هغه جرګه هغه د امن جرګې الحمدلله هغه جنډه چې هغه امن جرګې په لاس کې نیولې ده او الحمدلله امن جرګې هغه جنډه کومه د جرګې په نوم چې لاس کې نیول الحمدلله نو هغه چې کم زیاته امن جرګه رسیدلې ده نو هغه لومبیا سپورټ سور کړی دی لومبیا आवाज سور کړی هغه आवाज ور کړی دی چې د چا سره ظلم شوی دی دا سره ولاړ دی چا ظلم کړی دی هغه مه ته ولاړ دی او دا आवाज ور کړی دی که یو قدم د دینه مخ کې ته د هغه بربریت دی د هغه ظلم د جبر دی نو امن جرګه بستا د هغه د هر طرف आवाज شکست جوړي زه ستاسو په وساتت د خلکو له دا یو پیغام ورکوم امن جرګه چې دا په 2005 کې جوړه شوې ده اغوا بره تاران کار لفټینګ سود انډر پله منشیات یا د ظلمونو خلاف نو دا پیغام زه ورکوم چې که چاتم څه قسمه تکلیفي کاغه په سود کې گیر دی کاغه په انډر پله کې گیر دی کاغه په دشمنی کې گیر دی یا د اغي په چم گاون کې څه غلط کارونه کیږي منشیات خرڅيږي نو اغي ته دا ریکوست کوم چې اغي د امن جرګې له دوغو ته چټور کی چیرې دا کار دی نور امن جرګه پوښا کار پوښا بیلوس خدمت دی نه وټشته نه نوټشته منډه تړ خپل او مسلې د خلکو ورد کو زه به دا میسج ټول قوم لا ټول پښتنو لا ورکما چې پښتانه چې دینو دا د نبی علی سلام مرګري دي
پښتانه چې دي دا د نبی علیہ السلام نه چې کوم وفد نبی علیہ السلام پښتنو مشر ته راولېږه او هغې چې کوم دینو کومه خبره او کوم زمونږ کلتور زمونږ کوم دستور زمونږ چې کوم رواج زمونږ چې کومه معاشره وه د اسلام د راوړو نه مخکې نو هغه مونږ چې کوم دینو بغیر د ایمان نه کوله نو چې کله نبی علیہ السلام د پښتون کلتور د پښتنو رواج رسم و رواج واورېده نبی علیہ السلام وته تاسو د ایمان حصہ د مخکې نه اپنو کړی دا اوس دغه شانتي نن که پښتون لکه په دغه سیز باندې چې د نبی علیہ السلام کردار معاملات او اخلاق اپنو ک نو په دنیا باندې به سرخرو شي په دنیا به عزتدار شي لکه نن چې دا موږ په کومه مسله کې راغون شوي په جمعات کې کومه روغ وشوه نو څومره د افسوس خبره ده چې لکه ماشومانو جنگ وکړه په کرکټ باندې د کرکټ نه جنگ جوړ شو په لاسو والو ټکولو باندې هغه شی کنورټ شو ټوپک وتا هغه شی کنورټ شو ډز وتا هغه شی کنورټ شو تاڼو وتا هغه شی کنورټ شو د زنانو بیزتو وتا هغه شی کنورټ شو د کورونو بیزتو وتا هغه شی کنورټ شو جیلونو ته لاړ هغه شی کنورټ شو او عدالتونو ته لاړ نو که مثال په دغه ټیم باندې یو مسلمان یو پښتون دغه ټیم سوچ کړو چې زما د نبی علیہ السلام په دې ټیم کې طریقه څه ده سوچ یې کړی وی لګ دا دومره لوی نقصان دا دومره لوی بیزتی دا دومره لوی لکونو روپۍ نقصان دا بنو شوی ډېره مننه ډېر زبردست یو اسلامیک هیسټري جواب چې کوم دی نو دوی ورکه زموږ صوبایي جنرال سیکرټري ارشد منان صاحب حقیقت یقینا چې یو قابلیت لري زه به ووایم چې دا زموږ ډېره خوشقسمتي چې زموږ په معاشره کې داسې مشران شته چې پوهه پوهه مشران زه یقینا چې کله دوی سره په منجرګو کې تللی ما او کومه جرګه تللی ده نو موږ سرخرو راغلي یو زه پکې د میډیا کردار ادا کوم نو ما داسې یو دغه نه دی چې موږ پای کې شکست وړلی نو موږ له پکار دي چې د یو بل خیال وساتو او په وړو وړو خبرو دشمنۍ نه کوو او بچو له د دغه ټوپک په ځای باندې قلم په لاس کې ورکړو اجازت راکړئ د الله په امان सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।